محترم مفتي صاحب، اعتکاف یوازې د نارینه لپاره دی او که ښځینه یې هم کولی شي؟ اعتکاف د نر دپاره په مسجد کې دی او د ښځې دپاره په کور کې دی. د هغې دپاره مستحب دی. د نر دپاره سنت مؤکد دی، د ښځې دپاره مستحب دی. خو هغه دا دی چې دا ښځه به په داسې هره خونه کې نه، بلکې هغه خونه چې د لمانځه دپاره متعینه کړي په هغه خونه کې به دی څه کوي، هغه به اعتکاف کوي او په هغه کې بیا معتکفه جوړوي، په هغه کې بیا اعتکاف کوي. که ښځه وه خو اعتکاف په مسجد کې مکروه دی، په هغه کور کې چې په هغه د مسجد دپاره متعین کړي په هغه خونه کې نه، په هغه کې دی اعتکاف کوي. او که نر ښځه و نر ته نږدې و په مسجد کې دی اعتکاف کوي، که ښځې ته نږدې و په کور کې دی اعتکاف کوي. او که نه دغه ته نږدې و نه نر ته چې موږ شای مشکل ورته وایي، په مسجد کې اعتکاف مکروه تنزیهي دی، کور ته یې سره جایز نه دی، درک نه معلومېږي چې دا اوس نر دی که ښځه ده. نو که نر و خو په سره په کور کې اعتکاف صحیح نه دی، نو هغه دی یو ځای نه کوي، خو په مسجد کې بیا هم کوي مکروه تنزیهي دی. محترم مفتي صاحب، که دا راته ووایاست چې د اعتکاف لپاره مسجد شرط دی او که هر ځای کېدلی شي؟ محترمه، د اعتکاف د نر لپاره مسجد شرط دی او داسې مسجد شرط دی چې د مغول مځکې څخه به تر اسمانه پورې څوکې مسجد وي. که چیرې لاندې دوکانونه پر سر مسجد په دې کې اعتکاف نه صحیح کېږي، او که لاندې مسجد پر سر دوکانونه په دې کې اعتکاف نه صحیح کېږي. خامخا به داسې مسجد وي چې د سره څخه به تر تمه پورې هغه تر فا پورې څوکې مسجد وي. که تر اسمانه پورې مسجد نه په دې کې اعتکاف نه صحیح کېږي. د نر د اعتکاف لپاره مسجد شرط دی، خامخا به دلته وي. او که په داسې رقم کې ونه کړي نو بیا بالکل اعتکاف یې نه صحیح کېږي، که داسې مسجد نه وي. ډېره مننه.